لغمان کې د لمریزې انرژۍ لرونکي د پاکو اوبو 2 شبکې جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د یاد ولایت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست د مسؤلینو په وینا په دې پروژې 6 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې پر مټ یې لږ تر لږه 250 کورنیو ته د پاکو اوبو زمینه برابره شوې. په عموم کې دا 2 پروژې دي، یو د ترنګ په ساحه کې ده، یو د سالاو ساحه کې ده. دغه پروژې د اوبو د مالی ملاتړ یونیسیار اداره کوي. د دې باندې لګښت تقریبا څه د پاسه 6 میلیونه افغانۍ ور باندې لګښت راغلی دی او 255 کورنۍ دغه نه استفاده مستفید شوي دي او دې سره څنګه 40 کسان ته د کار زمینه ورکې برابره شوې ده. بل لور ته د سیمې اوسېدونکي خوښ دي چې د څښاک پاکې اوبو ورته برابرې شوې. ستونزو سره ډېر مخ وو، داسې مخ وو موږ پوه شو که نه چې حتی د روتونو نه به مو اوبه راوړي، داسې اوبه به م نه وي پوه شو که نه چې د څښاک ته برابر وي، خو د ضرورت په اساس باندې موږ خپل ضرورتونه پرې رفع کول. نو اوس پیلن ساعت کې الحمدلله موږ پوه شو که نه د دې نه ډېر خوشحالي پوه شو چې هر کور ته بېلابېل شیرونه تېر شوي دي پوه شو که نه او پاکو اوبو دپاره موږ ته زمینه مساعد شوې ده. واقعا موږ ډېر اړتیا لرو دلته چې موږ اوبه نه لرو دلې اوس زموږ په کلي کې دا پروژه تطبیق کړله، موږ ډېر خوشحاله یو او مننه ترې کوو چې زموږ په دغه پروژه کې هر چا موږ سره مرسته کړې ده او موږ ترې مننه. په ورته وخت کې د ولایت مقام مسؤلینو ډاډ څرګند کړ چې په دې ولایت کې به بېلابېلې پراختیایي پروژې پلي کوي. انشاءالله تقریبا اوس دغه یو نمونې په شکل چې 2 پروژې نه موږ افتتاح کوو. همدغه شانتې ولایتي اداره د تژمن ده چې آینده هم دغه پاک اوبو په صحیح رسولو کې نو تقریبا مختلف موسسات سره همدغه شانتې ادارات سره کوشش کوي چې ولسونو ته خلکو ته د پاک اوبو په برخه کې پروژې برابر کړي او پروژې ورته راوړي. د یادونې وړ ده چې واک ته د اسلامي امارت له رسېدو سره سم د هیواد په بېلابېلو برخو کې پراختیایي چارې چټکې شوې دي.